کله چې یو انسان دې دنیا ته راځي نو دې دنیا ته د هغه د راتلو ذریعه او سبب هغه د هغه مور او پلار وي. بیا د مور او پلار په ماشومتوب کې د دې ماشوم تربیت کوي، د خدمت کوي، د خیال ساتي او تکلیفونه اوچتوي ډېر. او بیا والدینو کې مور د بچی په خدمت کې او تربیت کې زیات تکلیف دا برداشت کوي او اوچتوي. نو د مور حق دا د پلار د حق نه ډېر زیات دی. یو سړی خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په دربار کې حاضر شو او تپوس یې وکړو من احق بحسن صحابتی. حضور علیه السلام نه تپوس وکړو چې یا رسول الله زما د ښه سلوک زیات حقدار څوک دی؟ نو نبی علیه السلام ورته وفرمیل چې امک ستا مور ستا د ښه سلوک زیاته حقداره ده. بیا دې سړي بیا تپوس وکړو ثم من، چې بیا څوک؟ حضور علیه السلام بیا هم دغه جواب ورکړو. دې سړي بیا تپوس وکړو چې بیا څوک؟ حضور علیه السلام بیا ورته وفرمیل چې ستا والده ستا د ښه سلوک زیاته حقداره ده. دې سړي بیا تپوس وکړو، حضور علیه السلام بیا جواب ورکړو ثم ابوک، بیا ستا پلار. نو د مور حق دا د پلار د حق نه ډېر زیات وي. اگر چې د پلار هم ډېر زیات حق دی. د پلار به سړی احترام کوي، مشوره به یې مني، ښه سلوک به ورسره استعمالي، ښه اخلاق او فرمانبرداري به یې کوي. او د مور حق دا بیا د پلار د حق نه ډېر زیات دی.